السلام علیکم ملګرو. نننی درس زموږ د سو دپلاسې په اړه دی، یعنی یو ځای نه چې یو چرته ځو. کله چې موږ د سو دپلاسې په اړه خبرې کوو، یعنی د ورب د الې نه استفاده کوو. الې یعنی تلل. د نه مخکې باید د الې ګردان سره آگاهی آشنایی پیدا کو او بیا کولی شو چې دا په جمله استفاده کو. الې یعنی تلل. دلته وګورئ، ما دا ټول فاعلونه یعنی فاعلي ضمایر دلته ما لیکلي دي: je, tu, il, elle, on, vous, nous, il, elle. دې سره حتما تاسو آشنایی لرئ. نو په نورو درسو کې هم ما دا تشریح کړي دي. نو je یعنی زه، tu ته، il elle on. دریم فرد، کله چې د یو چا سره د دریم فرد په اړه خبرې کوي نو دغه درې نه استفاده کوو. il مذکر لپاره راځي. کله چې تاسو د یو الک په اړه خبرې کوي چې هغه الک هلته تللی دی نو il استفاده کوو. il va quelque part. elle کله چې یو مؤنث په اړه خبرې کوو، مثلا یو جینۍ یو چرته روان دی، موږ وایو چې elle va quelque part. کله چې وایو elle نو جمله نه معلومیږي چې د یو جینۍ په اړه خبرې کوو. او on په فرانسه کې on جمع دی، یعنی یو جمع شکل اخلي. څنګه استاد ته وایم چې یو داسې جمع دی چې مفرد یې ګڼو. او مجموعاً که عامیانه زه تاسو ته وایم، زموږ خپل په ژبه کې پښتو کې مونږ وایو چې سړی دا کار کوي، سړی دا ځای ځي، سړی داسې. نو هماغه د سړی کلمه په اړه په ځای مونږ on استفاده کوو. on. vous تاسو، nous موږ، il هغه ډلې چې مذکر دي، ال هغه ډلې چې مؤنث دي. او که یو ډلې مذکر او مؤنث نه متشکل شوي، بیا په هغه صورت هم il استفاده کوو، یعنی د هغه مذکر ضمیر ورسره استفاده کوو. اوس د فعل الې ګردان څنګه دي؟ je vais زه ځم، tu vas ته ځې، il va هغه هلک ځي، elle va هغه جینۍ ځي، on va سړی ځي، nous allons موږ ځو، nous allons، vous بخښل غواړم د اشتباه رانه شوي دي، nous allons، vous allez. nous یعنی موږ ځو، vous تاسو، vous allez تاسو ځئ، ils vont هغه ډلې د مذکر ډلې روان دي چېرته ځي، ils vont هغه ځي، elles vont یعنی هغه ډلې چې مؤنث دي، د خانمانو ډله، بخښل غواړم هغه ډله، مننه آفرین، هغه چېرته روان دي. نو مؤنث لپاره elle او مذکر لپاره il راځي چې جمع وي. دلته یو څه خبره دي. ای ای تلفظ کیږي. تاسو جو وی وایي، اس نه تلفظ کیږي. تاسو دا به نه وایي چې جو ویز، جو وی. اس ا تلفظ کیږي. جو تو وا تو زی، il va دا خو ساده دي. او دلته څرنګه چې دغه کلمه ا سره شروع شوي دي او ا د واول د حروف نه دي، نو دلته دغه اس چې دي دې سره عام ډول چې وایو عامیانه جنګیږي او د ز آواز اخلي. nous allons، nous allons. او او ان چې دي اون تلفظ کیږي. دا تلفظات دي چې رو رو تاسو زده کوئ. تشویش مه کوئ چې اوس څنګه مو دا حفظ کو چې دا ا دي، ای دي، ا دي او داسې دا شان. دا به رو رو تاسو کله چې زیات پریکټس کوئ زده کوئ. دلته هم الې ای نه شروع شوي دي، ای واول د حروف نه دي او دا اس دې سره جنګیږي، نو ز تلفظ کیږي. vous allez. او او زد همیشه الای تلفظ کیږي. او زد، او زد، ای تلفظ کیږي. او دلته ils vont دا اس نه تلفظ کوي تاسو. ils vont همداسې چې دلته il وایي، دا il او il یو شان تلفظ کیږي. elles vont یعنی هغه ډله، هغه ډلې ځي. اوس دې لپاره چې مو جمله جوړ کړو نو یو څه نومونه ما دلته اخیستلي دي، نو د دې په اړه هم یو څه روښاني تاسو ته ورکوم او ترجمه کوم. ګورئ، la gare، gare ترین استیشن ته ویل کیږي. یو شی غواړم تاسو ته ووایم چې
په فرانسوي ژبه کې هر نوم یا مؤنث دی یا مذکر. هر شی چې تاسو ګوري د قانوني له لحاظه وایي چې دوی ورته همدا ټاکلي دي مخکې له مخکې نه چې دغه شی مذکر دی یا د مؤنث. اوس وګورئ ګغ ترنسیشن ته ویل کېږي او د فرانسوي په فرانسوي ژبه کې ګغ چې دی مؤنث دی او اکثر مؤنث کلمات چې دي او سره ختمیږي. او سره ختمیږي. ګورئ او دا ټول تر دې ځای پورې مؤنث دي. لا ګغ ترنسیشن ته ویل کېږي. کله چې یو مؤنث نوم مونږ اخلو نو لا ورسره اضافه کوو او که کله یو مذکر نوم اخلو لو ورسره اضافه کوو. نو لا ګغ ترنسیشن. لا پوست هماغه پوست آفیس ته ویل کېږي چېرته چې مونږ خطونه لیږو او خطونه اخیستلی شو نو لا پوست هماغه ځای ته ویل کېږي. لا پریفکچور. پریفکچور هماغه د پولیسو یو دفتر دی. کله چې یو څوک د مندازیل کوي نو هلته ځي. هغه کسان چې د مندازیل کړي دي آشنایي لري تاسو د کارتونو په تبدیلولو لپاره هم همالته باید غوندې وواخلي. د مندازیل هم چې کوي زما په خیال همالته یو څه ناسه کارونه پیښ کېږي. نو پریفکتور د وزارت داخله یو بخش دی. لا پریفکچور مؤنث دی. لا پریفکچور. لا بیبلیوتک. بیبلیوتک کتابخانه ته ویل کېږي. لا بیبلیوتک او کتابخانه دلته په فرانسه کې خب هر چېرته او دلته چې زه ګورم ډېر د اهمیت نهایز دي. خلک هلته ځي وختونه تېروي کتابونه هلته اخلي. تاسو کتابونه په قرض د کتابخانې نه اخیستلی شي او کارت ابونما تاسو جوړولی شي. ډېر ارزان دي. زما په خیال چې زیر سن لپاره مجاني دي. یعنې 18 کال نه ټیټ څوک وي هغه مجاني هغه کارت ځان ته جوړولی شي او بالای 18 کلن ته 10 یورو د کال خرچه راځي. یو کارت ځان ته جوړوي او بیا تاسو کولی شئ د هماغه کارت په اساس د هماغه ښار هر څومره بیبلیوتیک چې دی کتابخانه دی هلته تاسو لاړ شئ همالته کتاب وایئ کتابونه قرض راولئ کور ته یو میاشت لپاره او یو میاشت پس باید تاسو بیرته ویسئ او که نه بیا جریمه کیږي. لا پیسین. پیسین حوض آببازي ته ویل کېږي چېرته چې موږ لمبا کوو. نو لا پیسین څرنګه چې مؤنث دی لا. ښه دا مؤنث یو څه نومونه او دلته لو سینما. 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 لو سینما. سینما مذکر دی. نو څرنګه چې یو نوم مذکر و نو موږ لو نه کار اخلو. لو پول امپلوا. پول امپلوا چې اوس نوم تغییر شوی دی فرانس خوی په نامه اوس یادیږي. نو پول امپلوا هماغه د کاریابي دفتر دی. لو پول امپلوا او مهم دفتر دی. لو پارک. پارک تفریحي ځایونه دې ته پارک وایو او مذکر دی لو پارک. دلته درې نور نوم لیکلی یم. دلته دا هغه نومونه دي چې د واول د حروف سره شروع کیږي یا اش یا اچ چې موږ وایو په انګریزي ژبه اچ سره شروع کیږي. د مثال په ډول اوس تاسو وګورئ ایکول. ایکول مدرسه مکتب ته ویل کیږي. او سره شروع کیږي او او چې دی د واول د حروف نه یو حروف دی. نو هم دې لپاره دې سره موږ ال اپاستراف لیکو. دا نه ګورو چې دا مذکر دی یا مؤنث. لو لا دې لپاره هغه نومونه چې واول سره شروع کیږي نو لو یا لا موږ ورسره نه اضافه کوو. ال اپاستراف او ال اپاستراف چې بیا دی هغه څنګه تلفظ کیږي؟ لیکول. نو وایو چې لو ایکول یا لا ایکول. دا او په آخر کې لري کېدای شي چې مؤنث وي نو وایو چې لا ایکول. لیکول. ال اپاستراف. اوپیتال. اوپیتال شفاخانه ته ویل کېږي. نو اش سیمی واول هم ورته ویل کېږي. سایلنت هم ورته وایي خلک. نو اش بی صدا دی تلفظ نه کېږي. لوپیتال. اوس وګورئ د اش نه بیخي اګنور کوو یعنی اش بیخي نه تلفظ کوو او نه شروع کوو. لوپیتال. ال اپاستراف. نو وایو چې لو اوپیتال یا لا اوپیتال. لوپیتال. ایروپورت میدان هوایی ته ویل کېږي. میدان هوایی. نو څرنګه چې دا ا سره شروع کیږي او ا هم داسې یو حرف دی چې دی واول دی حروفو په جمله کې راځي نو ال اپاستراف اخلي. لا ایروپورت. l'airoport. l'airoport. داسې یعنی ا ال سره داسې جنګو. l'airoport. نو وایو چې لو ایروپورت یا لا ایروپورت. l'airoport. دا ال اپاستراف ایروپورت. l'airoport. داسې تلفظ کیږي. دا تاسو ځان سره یادداشت کړئ. د نه پس زو جملې جوړو د سو د پلاسې
او د په مناسبت او الف فعل به پکې استفاده کوو او ګردان کوو. دا تاسو یادداشت کړئ. ښه، یو څو مثالونه دي چې په تخته ما لیکلي دي. نو تاسو یو موضوع یو ځل بیا ځان سره نوٹ کړئ. ښه، الې جمع ا اکسان ګراف لا او ال اپاستخاف. ښه، دا دې لپاره ما لیکلي دي چې کله چې یو اسم مؤنث وي نو لا ما درته تاسو ته وویل چې لا استفاده کوو. نو زه وایم چې مثلا جو وی ا لا پریفکچر، پریفکچر مؤنث دی نو لا استفاده کوو. او که اسم مذکر وي که یوازې د یو اسم نوم اخلي، مثلا وایو چې لو سینما، سینما مذکر دی وایو لو سینما، خو که وایم چې زه سینما ته ځم نو هلته بیا ال داسې نه لیکو چې جو وی ا لو سینما، دا غلط دی. الو نو د ا لو په ځای مونږ لیکو ا او، او سینما، یعنی د ا لو په ځای او اخلي. ښه، ا او. او کله چې اسم یو واول سره واول نه شروع کیږي نو بیا ال اپاستراف اخلي، هماغه ا خو ا اکسان ګراف هغه ځای په ځای دی. ښه، اوس د مثال په ډول اوس تاسو وګورئ. جو وی ا لا پریفکچر، پریفکچر مؤنث دی نو لیکو جو وی ا لا پریفکچر. اوکی. تو وا ا لیکول، ایکول مؤنث دی نو الیکول لیکو ال اپاستراف اخلي، څرنګه چې د نو ایکول چې دی واول سره شروع شوی دی نو ال اپاستراف اخلي، ا خپل په ځای دی، ا اکسان ګراف، ال اپاستراف. جو وی ا لیکول. اوکی. شفاخانه ته ځو. شفاخانه ته څه ویل کیږي؟ اوپیتال. ال اپاستراف باید ورته ورکو نو ایل و ا لوپیتال، څرنګه چې اوپیتال اش سره شروع شوی دی او اش سیمی واول دی یا سایلنت، هماغه دی واول په سترګه اش ته هم دوی ګوري نو مونږ ال اپاستراف استفاده کوو. ایل و ا لوپیتال، هغه الک شفاخانه ته ځي. ال و ا لوپیتال، هغه جینۍ شفاخانه ته ځي. اون و ا لوپیتال، سړی شفاخانه ته ځي نو یعنی روان یو شفاخانه پلو ته. Nous allons à la gare. gare مؤنث دی نو ا لا، کله چې مؤنث دی ا لا استفاده کوو. Nous allons à la gare، مونږ ترین استیشن پلو ته روان یو، ترین استیشن ته ځو. Vous allez cinéma، سینما مذکر دی. Vous allez au cinéma، کله چې یو اسم مذکر وي نو هلته نه لیکو چې تاسو ځئ ا لو سینما، نو د ا او لو په ځای مونږ لیکو او. Vous allez au cinéma. Ils vont au supermarché. supermarché هماغه غټه مغازو ته ویل کیږي نو دا خلک یو ډلې چې دي د هلکانو هغوی سوپرمارشې پلو ته روان، یعنې غټه مغازې پلو ته روان دي. Ils vont au supermarché، دغه ډلې چې دي د جینکو ډلې د مغازې پلو ته روان دي، غټه مغازې پلو ته دي، هماغه غټ مغازو ته سوپرمارشې ویل کیږي. ښه، سوپرمارشې. نو تاسو دا په یاد وساتئ چې که یو اسم مؤنث وي الا لیکو، مثال په ډول جو وی ا لا پریفکچر، او که یو اسم مذکر وي نو او لیکو جو وی او سینما. که دلته جو لپاره استفاده کوم نو زه وایم جو وی او سینما، جو وی او سوپرمارشې. او که اسم مذکر وي یا مؤنث واول سره شروع کیږي نو ال اپاستراف اخلي. جو وی ا لیکول، tu vas à l'école، il va à l'hôpital. دلته دا یو یادداشت ما تاسو ته لیکلی چې کله چې ا دغسې یو کامه سره مونږ لیکو دې ته مونږ اکسان ګراف وایو نو دغه ا اکسان ګراف په نامه یادیږي. او او دغه او چې په سر یو شپو لري دې ته او
اکسان سیرکمفلکس ویل کیږي ها اکسان سیرکمفلکس او اکسان سیرکمفلکس او هغه او چې دلته په پرفکچور کې یو او کامه لري کنه کامه په سر لري نو دې ته او اکسان ایگو ویل کیږي دا نمونه دي دا ا اکسان گراف او اکسان ایگو او اکسان سیرکمفلکس په اکثر کلماتو کې زیات استفاده کیږي نو دې سره باید تاسو آشنایی ولرئ دا تاسو سره ځان سره یادداشت کړئ درس مخته بوزو ښه ملګرو اوس تاسو په دې پوه شولئ کله چې یو ځای ته تاسو ځئ نو څنګه بیان کړئ ګخ ته ځئ پوست ته ځئ پرفکتور ته ځئ دا شیان تاسو نو په دې پوه شولئ اوس که تاسو یو ښار ته سفر کوئ یا یو بل ملک ته سفر کوئ دلته یو څه نور قواعد دي چې تاسو په نظر باید ونیسئ که تاسو یو ښار ته ځئ پاریس ته ځئ نو هلته تاسو همیشه د ښار لپاره اکسان گراف استفاده کوو اکسان گراف je vais à Paris je vais à Lyon je vais à Strasbourg مثلا زه ستراسبورګ ته ځم زه پاریس ته ځم زه لیون ته ځم نو هلته دغه انا مونږ استفاده کوو او که تاسو یو ملک ته ځئ نو هلته بیا باید دا درې شیان په نظر ونیسئ ښه ملکونه په فرانسوي ژبه کې باز ملکونه مذکر دي باز ملکونه مؤنث دي ښه دا چې څرنګه دوی د مذکر او مؤنث تاکید زه نه پوهیږم خب باز ملکونه مؤنث او باز ملکونه مذکر دي هغه ملک ته که تاسو سفر ته ځئ چې مؤنث دي نو هلته او ان استفاده کوئ تاسو او ان استفاده کوئ د مثال په ډول فرانسه مؤنث دي نو که تاسو ځئ فرانسه ته تاسو غواړئ چې یو چا ته ووایئ چې زه فرانسه ته ځم je vais en France en او ان en تلفظ کیږي ښه je vais en France زه فرانسه ته ځم ولې چې فرانسه مؤنث دي او که داسې نور ملک هم مؤنث ته تاسو مؤنث ملک وي نو هلته او ان استفاده کوئ یو که هغه ملک د واول د حروف سره شروع کیږي یا د اش حرف سره شروع کیږي نو په هغه صورت کې هم تاسو ان استفاده کوئ je vais en Italie ایتالیا آی سره شروع کیږي آی واول دی je vais en Afghanistan زه افغانستان ته ځم افغانستان ا سره شروع کیږي ا واول حروف دي نو ان مونږ ورته وایو او je vais en اسپین او سره شروع کیږي نو او واول دی همداس او که تاسو یو ملک ته ځئ چې هغه مذکر ملک وي نو هلته بیا ا او استفاده کوي او ا او آواز لري ښه د مثال په ډول تاسو بنگلادیش ته ځئ je vais au بنگلادیش مذکر دی او بل د مثال په ډول کوسوو هم مذکر دی je vais au کوسوو tu vas au کوسوو تو کوسوو ته ځئ او مکسیک مننه خیر اوسې مکسیک هم مذکر دی نو تو همداسې ویلی شي چې je vais au مکسیک نو کله چې یو کشور یو ملک مذکر وي نو هلته ا او نه استفاده کوو او که تاسو یو داسې ملک ته سفر کوئ چې هغه ملک د متحدو ایالات نه جوړ شوی وي مثلا د امریکې په شان یا د امارات متحده عربي په شان نو هلته بیا ا او اکس نه تاسو کار اخلي او دا هم او تلفظ کیږي خو لیکلي ا او اکس د مثال په ډول تو ځئ امریکې ته په انګریزي کې څه ویل کیږي États-Unis je vais aux États-Unis نه وایي چې je vais à États-Unis یا à la États-Unis je vais en États-Unis دا غلط دی je vais aux États-Unis دا هم غلط دی je vais aux États-Unis یعنی هغه او چې اکس اخلي ځان سره ښه یو بل ځای هم دی کومور په نامه یادیږي زما په خیال چې جزیره دي مختلف جزایر نه جوړ شوي دي نو که هلته هم تاسو سفر کوئ نو هلته هم دغه ا او اکس نه استفاده کوئ je vais au کومور یعنی زه کومور ته روان یم کومور یو داسې جزیره دی چې متشکل د څو جزیرې نه جوړ شوي دي یا که امارات عربي ته ځئ تاسو نو هغلته هم تاسو ا او اکس اخلي je vais aux Émirats ایمغه په فرانسوي ژبه کې ورته ویل کیږي دا تاسو یادداشت کړئ یو څو مثالونه لیکو ښه ملګرو اوس یو بل موضوع هم تاسو دی چې ضروري دی چې تاسو باید نوٹ کړئ په دې خو تاسو پوه شولئ که تاسو یو چېرته ځئ یو مکان ته ځئ نو هغه مکان مذکر مؤنث دی نو هلته مونږ
اله نه استفاده کوو، او نه استفاده کوو یا ال اپاستراف نه استفاده کوو. دا یو. که تاسو یو ښار ته ځئ نو هلته حتمني ا استفاده کوو. جو وی ا پاریس، جو وی ا نیس، جو وی ا مولوز. او که تاسو یو ملک ته ځئ نو هلته او ان باید په نظر ونیسئ، ا او باید په نظر ونیسئ، ا او اکس. که مؤنث وي هغه ملک او ان استفاده کوي. جو وی ان فرانس مؤنث دي. او که هغه ملک د واول د حروف نه هم شروع شوي وي نو هلته هم بیا او ان تاسو استفاده کوي. او که مذکر وي هغه ملک مثلا مکسیکو ته ځي جو وی او مکسیک. او که او استفاده کوي. او که یو داسې ملک ته ځي چې د جمع ملکونو نه جوړ شوي وي مثلا ایالات متحده امریکې ته نو هلته ا او اکس تاسو استفاده کوي. جو وی او زیتازونی مثال په ډول. اوس وګورئ شفاخانه ته تاسو ځئ. جو وی ا لوپیتال. زه شفاخانه ته ځم. صحیح. که تاسو یو مکان ته ځئ نو هلته اله استفاده کوو یا لا یا او. د هماغسې یو همدا شیان چې ما مخکې تاسو ته تشریح کړو نو دې نه استفاده کوو. او که تاسو د یو شخص کور ته ځئ د مثال په ډول تاسو ډاکټر په کور ته ځئ کنه یا د ډاکټر کابین ته ځئ نو هلته بیا اله یا الو استفاده نه کوو. نو هلته شی استفاده کوو. شی یعنی مکان. جو وی شی لو میدسن. زه میدسن پلو ته روان یم. مونږ هم همداسې وایو که نه میدسن پلو ته روان یم. ښه. یو بل مثال تاسو وګورئ بولانژري د یو مکان نوم دی. نانوایي ته ویل کیږي. جو وی ا لا بولانژري. ولې چې مؤنث دی اله وایو. جو وی ا لا بولانژري. صحیح. که سینما ته ځئ تو هلته ویلی شي چې جو وی او سینما. بولانژري سینما مذکر دی او وایو. بولانژري مؤنث دی نو موږ وایو il va à la boulangerie. هغه نانوایي ته روان دی. او که تو ځې د نانوا په کور یعنی غواړې چې نانوا سره مستقیما وګورې نو هلته بیا اله نه وایو. il va chez le boulanger. boulanger نانوا ته ویل کیږي. ښه. اوس وګوره که ته نانوایي ته ځې او که تو نانوا سره غواړې وګورې نو هماغه یو مکان ته باید لاړ شي. خو که نوم اخلې د یو مکان ځای د یو مکان نوم اخلې نو هلته اله استفاده کوي. او که د مالک د مکان د مالک نوم اخلې مثلا د یو شخص نوم اخلې چې هلته ځي نو هلته بیا شی استفاده کوو. il va chez le boulanger. boulanger نانوا ته ویل کیږي. boulangerie نانوایي. il va à la boulangerie. او که وایي چې نه زه نانوا ته ځم نو هلته il va chez le boulanger. د نن ورځ په درس کې تاسو دا څو موارد هم یاد کړو. ا اله او ال اپاستراف. کله چې یو ښار ته ځئ ان استفاده کوي. او ان ان او او ا او اکس او بل شی. دا موضوعات وو چې تاسو په نن ورځ د درس کې تاسو ته تشریحات مې ورکړل. ښه. د درس پایل ته مو ورسېده نو اوس تاسو په کمنټر کې ولیکئ دغه څلور ملکونه دي. فرانس، افغانستان، ایتالي، کوسوو. تاسو په کمنټر کې ولیکئ چې تاسو فرانسه ته ځئ، تاسو افغانستان ته ځئ، تاسو ایتالیا ته ځئ او تاسو کوسوو ته ځئ. او په نظر ونیسئ چې دا موارد چې دلته ما لیکلي دي دا تاسو باید په جمله کې استفاده کړئ. روغ او صحتمند اوسئ.